زر بشي ورک لدی جهانا هر یو انسان چې ستمګر شي د ظلم خونای شي ورانا په مظلومانو جوړ اختر شي د ژوند لار زر بشي ورک لدی جهانا هر یو انسان چې وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. مظلومانو جوړ اختر شي دغه خبره د مشهور د ژوند لار چې د ظالم کسن اسکوره چې د ظالم کسن اسکوره خدای په مخلوق د مهربانه زکا خفا ور باندې زر شي زر بشي ورک لدی جهانا هر یو انسان چې ستمګر شي د ظلم خونای شي ورانا په مظلومانو جوړ اختر شي د ظلم خونای شي ورانا په مظلومانو جوړ اختر شي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع قتل او وژنه چې د یو مسلمان ورور وژنه د اسلام په مقدس دین کې څومره ګناه لري. را به شو وګورو چې الله رب العزت همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې هکله څه ویلي دي. الله رب العزت په سورة النساء په 93 آیت کې فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما. الله رب العزت فرمایي څوک چې یو مؤمن په قصد سره ووژني، الله وایي نو سزا د دې قاتل دوزخ دی چې تل لپاره به دا په دې دوزخ کې استوګن وي او الله رب العزت به په دې باندې په قهر وي، د الله عذاب به په دې باندې وي او الله رب العزت دا رټلی دی او ستر عذاب الله رب العزت دې ته چمتو کړی دی. هغه څوک چې یو مسلمان په قصد سره وژني بغیر د کمې ګناه نه، نو الله رب العزت وایي چې دا به تل لپاره په جهنم کې دا قاتل پروت وي. اگر که زموږ مفسرینو دې نه مقص طویل اخیستی چې یعنې ډېرې مودې لپاره به دا په جهنم کې پروت وي، د الله غضب به په دې باندې وي او الله دې لپاره ستر عذاب چمتو کړی دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة الفرقان کې 8 9 تر 90 آیته پورې الله فرمایي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الله رب العزت فرمایي هغو کسانو چې د الله رب العزت سره بل خدای نه دی بللی، یعنی الله سره شریک نه دی نیولی او پرته د حق نه کم کس نه وژني چې د هغه وژنه الله حرامه کړې ده، همدارنګه دوی زنا هم نه کوي، یعنی اخلاقی فساد نه کوي او الله وایي څوک چې دا کار وکړي یعنی الله سره شریک ونیسي بیا غیر د حقه څوک قصدن ووژني او د فساد او د فحشا مرتکب شي، الله وایي چې دوی به د خپله ګناه مومي او د هغه لپاره به د قیامت په ورځ دو چنده عذاب وي او تل لپاره به په جهنم کې خوار او ذلیل پروت وي، مګر هغه کسان چې توبه وباسي، ایمان راوړي او وروسته د خپلې توبو نه نیکو عملونو ته مخه کړي. نو د الله رب العزت
د دې وینا نه دا هم معلومیږي هغه څوک چې په قصد سره یو انسان بغیر د حقه وژني هغه به په جهنم کې خوار او ذلیل پروت وي او الله رب العزت به هغه باندې په قهر او په غضب وي. همدارنګه الله رب العزت په سورة المائده کې فرمایي په 22 آیت کې من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. الله رب العزت فرمایي له همدې عمله موږ په بني اسرائیلو باندې دا فرمان لیکلی و چې هر چا یو کس د بل کس له بدلې او یا په ځمکه کې له فساد پرته ووژلو یعنی بغیر د حق یې وژلو وګڼئ چې ټول انسانان یې وژلي دي. او الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي په صورت تکویر کې الله رب العزت فرمایي بأي ذنب قتلت وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. کله چې د ژوندۍ خښې شوې جنۍ څخه وپوښتل شي چې په څه ګناه وژل شوې ده. تاسو ګورئ یو انسان بغیر د حقه قصدا یو انسان وژني الله وایي گویا چې د هغې دنیا ټول انسانان وژلي وي. همدارنګه مشرکینو به چې کله د هغوی په کورنۍ کې جنۍ به دنیا ته سترګې وغړولې هغه به ژوندۍ ښخولې یا دې لپاره چې د لږې د وجې نه چې دوی ته موږ رزق نشو ورکولی او یا له دې وجې نه چې هغوی به په لور باندې شرمېدل لکه دا بد رواج او دا فاسد عقیده تر ننه پورې زموږ په ټولنه کې هم موجوده ده. نو الله به وایي واذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. کله چې د ژوندۍ خښې شوې جنۍ څخه پوښتنه وشوي چې په څه ګناه باندې ته وژل شوې وې په څه ګناه باندې ته وژل شوې نو د یو ځوان انسان او مسلمان قتل وژنه او همدارنګه د یو ماشوم وژنه د دې دواړو ګناه یو شی ده. که څوک د یو 2 ورځو ماشوم هم وژني او د 40 کلو یا 50 کلو بل انسان وژني د هغه وژنه او د دې وژنه په اسلام کې یو شی ده ځکه دا ماشوم نه چې غټیږي. همدارنګه هغه ماشومان چې د مور په رحم کې دي هغوی ژوندي شوي دي که هغوی هم د مور د رحم نه غورځولی شي دې ته هم قتل او وژنه ویل کیږي. د هغه وژنه او د یو مسلمان ځوان وژنه په دنیا کې یو شی ده. نن دا بدبختۍ زموږ په وطن کې موجودې دي الله دې په موږ باندې رحم وکړي. ځینې خو په فساد اخلاقي باندې اخته دي سقط د جنین کوي یا ځینې چې اولاد نه غواړي د خپل اولاد د خپل رحم نه غورځوي او حال دا چې هغه د 4 میاشتو ته یا د دې نه بره رسېدلی وي نو د هغه انسان وژنه او د یو ژوندي بل انسان وژنه په دنیا کې چې هغه ځوان وي حد د بلوغ ته رسېدلی اولاد لري یو شی ده. الله په یو قسم ګناه یو قسم عذاب ورکوي دوی ته. دا خو لا پرېږده چې نن ورځ موږ په وطن کې یینو چې د ورځې سلهاوو کسان ناحقه باندې وژل کیږي او د هغوی وینې تویږي ښځې کونډې اولاد یتیم او مور و پلار د هغه په ویر او د هغه په فراق کې ژاړي. آیا دا قاتلین به د الله دربار کې نه درېږي؟ الله به د دوی نه پوښتنه نه کوي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اجتنبوا 7 الموبقات تاسې د 8 تباه کوونکو شیزونو څخه ځان بچ کړئ. رسول الله فرمایي كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تظهني حليلة جارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د 8 تباه کوونکو څخه ځانونه وساتئ لکه د یو داسې کس وژل چې وژنه یې الله رب العزت حرامه کړې وي. بیا یو کس رسول الله ته وویل چې ای د الله رسوله د الله په وړاندې کومه ګناه لویه ده؟ محمد رسول الله ورته ویل چې د خدای سره شریک ونیسې په داسې حال کې چې ته الله پیدا کړی. بیا هغه ورته ویلې کومه ګناه د دې نه وروسته لویه ده؟ محمد رسول الله ورته ویل چې د ولږې د ډاره اولاد ووژنې. بیا رسول الله ته وویل شول چې د دې نه وروسته کومه ګناه لویه ده؟ رسول الله ورته ویلې چې د ګاونډي د ښځې سره البته فساد اخلاقي یا هغو ته په بده سترګه باندې کتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث ډېر جامع حدیث دی
او په دې شرط باندې که موږ مسلمانان د الله کلام ته متوجه شو، د رسول الله احادیثو ته متوجه شو او د دیونه څه برداشت وکړو، څه یاد کړو. نن ورځ خپل عمل ته وګورو، خپل عقیدې ته وګورو چې زموږ عقیده څنګه ده. آیا د الله د کلام وینا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو مطابق ده او که زموږ په عقیده کې شرکیات خرافات پراته دي؟ نن ورځ غیر الله ته سجدې کیږي، د غیر الله تعظیم کیږي. آیا دا شرک نه دی؟ د مسلمانانو وژنه خو پرېږده چې روزانه په سلګونو مسلمانان د خپل ژوند د لاسه ورکوي او په دوی باندې پوهېږي نه چې موږ د څه لپاره ووژل شو. او قاتلینو سره او دې قصابانو سره د الله ویره هم نشته چې یو ورځ نه یو ورځ به الله به موږ په خپل حضور کې دروي او الله به د دې وینو پوښتنه هم زموږ نه کوي. او اخلاقي فساد خو تر خپل حده پورې رسېدلی. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمایي: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دوه مسلمانان چې د یو بل د وژلو په تکل یو بل پسې تورې را وباسي دواړه دوزخیان دي. دوه مسلمانان چې د یو بل د وژلو په تکل په یو بل پسې تورې را وباسي، رسول الله وایي چې دا دواړه جهنمیان، دواړه دوزخیان دي. یو کس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د الله رسوله قاتل یعنی وژونکی خو ګناهګار دی، د مقتول څه ګناه ده چې دا به جهنم ته ځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې وژل شوی کس خو هم د دې بل پسې په دې نیت توره رایستلې وه چې هغه ووژني. یعنې مقتول سره خو توره هم د دې لپاره وه چې مخکې د دې به زه دا وژنم، خو د هغه د وژلو نه مخکې دا ووژنه. نن دا بدبختۍ زموږ په وطن کې لا پرتې دي. امام ابو سلیمان خطابي وایي دا په هغه حال کې وي چې دواړه یو مقصد دپاره نه جنګیږي، یعنی د یو بل سره په ضد دښمني، تربګلي او قومیت د دنیا په لټه کې یا د چوکۍ په سر یا د لویي او مشرۍ په سر یو بل سره جنګیږي او مړ شي، دا دواړه په جهنم کې دي. امام ابو سلیمان خطابي وایي دا په هغه حال کې وي چې دا دواړه د یو مقصد دپاره نه جنګیږي، د یو بل سره په ضد باندې دښمني وجنه یا د قومیت لپاره یا د دنیا په لټه کې یا د چوکۍ لپاره یا د مشري او د لویي لپاره یو بل سره جنګیږي او مړ شي. رسول الله وایي چې دا دواړه جهنمیان دي. نن دا حالت په سترګو باندې په خپل وطن کې وینو. الله رب العزت دې موږ ته هدایت وکړي، الله دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملګري. د بېوزلانو فریادونه، د بېوزلانو فریادونه ولړزوي د عش برجونه، ولړزوي د عش برجونه چې بېنوا شي درمانه زیاتې په چیغو کې اثر شي، چې بېنوا شي درمانه زیاتې په چیغو کې اثر شي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې وخت به راشي چې یو مسلمان او بل مسلمان سره به توره وي، یو به د بل د وژنې قصد لري، نو دواړه په جهنم کې دي. ځکه دوی د الله رضا لپاره نه جنګیږي، دوی یا خپل منځ کې دښمني لري یا قومیت لري یا د چوکۍ او د لویي په سر جنګیږي، نو ځکه دواړه په جهنم کې دي. او هغه څوک چې د باغیانو سره د ځان د ساتنې یا عزت په خاطر جنګ وکړي، هغه مړ شي یا باغي وژني، هغه د دې حدیث په حکم کې نه راځي. ځکه د اسلام مقدس دین تا ته دا امر کړی ده چې د خپل عزت لپاره بل چا سره جنګ وکړه او د باغیانو او د منافقینو په مقابل کې ته ودرېږه، مبارزه وکړه. که ته وژل کیږي یا هغه باغي وژنې، نو د دې حدیث په حکم کې دا دوه کسان نه راځي. اما که باغي یا منافق د خپل بغاوت او نفاق څخه لاس واخلي او یا توبه وباسي، د هغه د وژلو یا ورسره د جنګ کولو حق هیڅوک نه لري. او که څوک د دې په خلاف څوک ووژني، هغه د دې حدیث په حکم کې شامل دی چې رسول الله وایي چې قاتل به بیا په جهنم کې وي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
ای مسلمانانو زما د وفات څخه وروسته مه کافران کیږئ چې ځینې د ځینې نورو سټونه ووهئ. تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دې وینا کې ناحقه وژلو ته کفر ویلی چې زما د وفات نه وروسته تاسو مه کافران کیږئ چې ځینې د ستاسو جګ شي د ځینو نورو څټونه ووهي او ویې وژنئ. رسول الله کفر ورته ویلی. نن ورځ تحقیق نشته، پلټنه نشته، هر مسلمان وجل کیږي او هغه په دې پوه نه دی چې په کومې ګناه زه ووژل شوم او قاتل هم د الله نه نه ویریږي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي یو کس تر هغه پورې په خپل دین باندې قائم وي تر څو پورې چې حرامه وینه نه یې تویې کړي، چې حرامه وینه یې تویې کړه بیا په خپل دین باندې هغه استقامت نه لري. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اول ما یقضي بین الناس یوم القیامه فی الدماء، د قیامت په ورځ باندې به د خلکو په منځ کې لومړی حساب د وینې کیږي په حقوق العبادو کې. چا چې ناحقه وینه تویې کړې قاتل به الله د خپل حضور ته راغواړي، الله به ترې پوښتنه کوي. نو قاتلین دې د الله نه وویریږي، ظالمان دې د الله نه وویریږي چې په ناحقه باندې د مسلمانانو وینې تویوي بغیر د تحقیقه مسلمان وژني. د هغه تحقیق لا نه دی شوی چې آیا دا واجب القتل دی او که نه دی، او په ظلم باندې وژني. مسلمان د خپل مال دپاره وژني، مسلمان په غلا کې وژني او په لاره کې غله ولاړي، مسلمانان لوڅوي، مسلمانان وژني. آیا تاسو به الله ته نه ورځئ؟ الله به ستاسو نه پوښتنه نه کوي؟ همدارنګه په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنیا، د یو مسلمان کس وژنه د الله په وړاندې د ټولې نړۍ د ختمېدو څخه ډېر ارزښت لري. خو نن د مسلمان وینه ډېره بې ارزښته ده. بل حدیث دی انشاءالله په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بني آدم په دنیا کې د الله بنیان دی. هغه څوک چې څوک ناحقه باندې وژني گویا چې هغه د الله رب العزت بنیان ونړوه او الله رب العزت به د آخرت په ورځ ترې پوښتنه کوي. نن ورځ خلک په ناحقه وژل کیږي، ښځې په کورونو کې بورې او کونډې شوې، اولادونه یتیمان شول، په ډیرو مشکلاتو، کړاوونو او بدبختیو کې اخته شول. د دې ټولو ګناه د قاتل په سر ده. دا قاتل به الله د خپل په حضور کې دروي او الله به ترې پوښتنه کوي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک یو ذمي ووژني، ذمي هغه چاته ویل کیږي چې خپله مسلمان نه وي خو په اسلامي ټولنه کې څه نه څه پیسې اسلامي حکومت ته ورکوي، هلته ژوند کوي، لکه د نن ورځ سکان او هیدوان. څوک چې دا سکان ووژني هغه به د جنت بوی ونه ویني، د جنت بوی به د هغه پوزې ته ونه رسیږي، او حال دا چې د جنت بوی تقریبا 40 کاله لاره مسافه د انسان پوزې ته رسیږي. نو د یو ذمي یهودي او نصراني چې په اسلامي دولت کې هغه ته امن ورکړی شوی وي د هغه وژل دومره عذاب لري، نو د یو مسلمان وژل به لا څرنګه وي چې مسلمان په ناحقه باندې وژني، د هغه وژل به څنګه وي؟ هغه به د الله په حضور کې نه درېږي. په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من اعان على قتل مسلم بشطر کلمة لقى الله مکتوب بین عینیه آیة من رحمت الله تعالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی که چا د یو مؤمن په وژلو کې د نیمې خبرې په اندازه مرسته وکړه، خپله یې نه ده وژلی خو قاتل سره په اندازه د نیمې کلمې مرسته وکړه، د قیامت په ورځ به د الله سره په داسې حال کې وګوري چې په تندي به یې لیکل شوي چې د خدای د رحمت څخه ناامیده. د قاتل به څه حال وي؟ هغه انسان چې یو چا سره د بل انسان په وژنه کې په اندازه د یوې خبرې او نیمې کلمې مرسته وکړي، د الله په حضور کې به دا انسان درېږي، د سترګو تر منځ په تندي کې به لیکل شوي چې دا د الله د رحمت نه ناامیده دی. نو قاتل حال به څه؟ د قاتل حال به جهنم وي. او څوک چې چا سره د چا په قتل او په وژنه کې مرسته کوي، لکه څنګه چې ګناه چې الله دې قاتل ته ورکوي همدارنګه دې مرسته کوونکي ته به الله ورکوي. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله رب العزت به ټول ګناهونه ډېر زر وبخي
که تا په دنیا کې څومره ګناهونه کړي الله به درته معاف کړي مګر د هغه کس ګناهونه به ونه بخي چې کافر مړ شوی وي شرک یې کړی الله به هغه ونه بخي او بل هغه کس چې یو مؤمن قصدن وژلی وي یو مؤمن قصدن وژني الله د دې ګناهونه هم نه بخي نو راشئ د یو مسلمان وینې ارزښت وګورئ چې الله رب العزت د یو مسلمان وینې ته څومره ارزښت ورکړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مسلمان حیات او وینې ته څومره ارزښت ورکړی الله دا وایي چې څوک یو مسلمان په قصد سره ووژني چې هغه قابل د وژلو نه وي دا به تل لپاره په جهنم کې پروت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو حدیثو کې هغه څوک چې مسلمان وژني هغه ته د مسلمان خطاب نه دی کړی هغه ته کافر ویلی دي نو آیا دا قاتلین چې نن ورځ د دې ولاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي په ظلم په وحشت په بربریت سره خلک وژني د هغو اولادونه یتیمان ښځې کونډې او مور و پلار د خپل اولاد په فراق کې جاړي آیا دا قاتلین سره به الله څه معامله کوي دوی به د الله په حضور کې نه درېږي د هغه ظالمان دي د هغه مفسدین دي چې الله رب العزت د دوی په زړونو باندې مهر لګولی هغوی سره د مسلمان د وینې ارزښت اصلا نشته چا مسلمانان وسوځول چا یې په سرونو کې کوکې ور ټک وهلې او چا یې سرونه پرې کړل اما یو د حق وژنه ده چې یو مسلمان قابل د وژلو چې هغه ته وژني الله به تا ته ثواب هم درکوي خو هغه څوک چې لا قابل د وژلو نه وي په ناحقه په ظلم و په وحشت سره وژل کیږي یا د هغې دنیا لپاره یا د هغه د پیسو لپاره یا د دښمني د وجې نه نو الله رب العزت به دا انسان دا قاتل به په خپل حضور کې دروي الله به ترې پوښتنه کوي الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله دې په موږ باندې رحم وکړي نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه الله مو مل د بېوزلانو فریادونه د بېوزلانو فریادونه ولړزوي د عرش برجونه ولړزوي د عرش برجونه چې بېنوا شلې درمانه زیاتې په چیغو کې اثر شي چې بېنوا شلې درمانه زیاتې په چیغو کې اثر شي زر به شي ورک له دې جهانه هر یو انسان چې ستمګر شي د ظلم خونه یې شي ورانه په مظلومانو جوړ اختر شي د ظلم خونه یې شي ورانه په مظلومانو جوړ اختر شي د بشریت په محکمه کې د بشریت په محکمه کې د احساساتو پرشته کې د احساساتو پرشته کې ضرب معلوم کړي ځان حیوانه چې په کمزوري زور مرشي ضرب معلوم کړي ځان حیوانه چې په کمزوري زور برشي ضرب شي ورک له دې جهانه هر یو انسان چې ستمګر شي د ظلم خونه یې شي ورانه په مظلومانو جوړ اختر شي د ظلم خونه یې شي ورانه په مظلومانو جوړ اختر شي هر چاته خپل نوبت رسیږي هر چاته خپل نوبت رسیږي زولنې هم یو ورځ خلاصیږي زولنې هم یو ورځ خلاصیږي نسی جابر بتر دیوانا چې له زندانه را بهر شي نسی جابر بتر دیوانا چې له زندانه را بهر شي ضرب شي ورک له دې جهانه هر یو انسان چې ستمګر شي د ظلم خونه یې شي ورانه په مظلومانو جوړ اختر شي د ظلم خونه یې شي ورانه په مظلومانو جوړ اختر شي
څوک چې د زړه کعبه کړي ړنګه څوک چې د زړه کعبه کړي ړنګه د ظلم خونه بکړي دنګه د ظلم خونه بکړي دنګه مطمئن زیات وي پریشانه چې د مظلوم په حال خبر شي مطمئن زیات وي پریشانه چې د مظلوم په حال خبر شي زربش ورک لدی جهانا هر یو انسان چې ستمګر شي د ظلم خنای شورانا و مظلومانو جوړ اختر شي د ظلم خنای شورانا و مظلومانو جوړ اختر شي د ظلم خنای شورانا